دا حدیث وضاحت دا دے پا تمام بیبیانوں کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یو لوی عالمه وه. د دې د دین سره او د علم سره ډیر شوق، نو دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مسائل او احادیث د کول، او عام د صحابو بیبیانو به ته چې مسله پیښه شوه نو د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه به تپوس کا، بلکې سړو صحابو ته به چې مسله پیښه شوه نو د پردې نه اخوا به د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه تپوس کا. دا یو زبردست عالمه ده. نو دا صحابی فرمای او سو کوئی چې ابن ابي ملیکہ د حضور سره ملاقات نه دی کړي، د حضور سره ملاقات نه دی کړي، عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره ملاقات کړي دی. نو دا تابعی دی. دی وی د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها چې دا د حضور علیہ السلام بی بی مبارکه ده، د دې عادت ده چې کله به د حضور نه داسې سیز واورېده چې د هغې علم به ورته نه نو د هغې د وضاحت او د تفصیل تپوس به د نبي علیہ الصلوۃ والسلام نه کو. نو حضور یو ورځ فرمایله وی چا سره چې حساب وکړی شي نو دته به عذاب ورکولی شي. بچی الله د سره حساب وکړو نو عذاب به درته خامخا ملاویږي. نو هغه حیرانه شوه چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. الله وی چې چاته عمل نامه په خلاص ملو شي نو زر دې چې د سره به آسانه حساب وشي. وینقلب الی اهله مسرورا، او خپل اهل ته به خوشحاله رواني. نو چې چاته عذاب ملو شي نو هغه خوشحاله ځي خو په خفای. نو د حدیث او د قرآن کریم د آیت په منځ کې تعارض او ټکراو معلومیږي. نو عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته د دې تعارض د دفقول علم نو حضور ته فرمایي چې قربان تخوی چې چا سره حساب وکړی شي نو هغه ته به عذاب ورکولی شي، او الله پاک وی چې زر دې زه به د سره اسانه حساب کوم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آیت او د حدیث په منځ کې تعارض ورته ختم کا. حضور ورته فرمایل دا قرآن کریم کې چې کم حساب راغله نو د دې نه مراد عرض ده. عرض دی ته وای الله پاک به یو بنده راولي ورته وې زما بنده فلانی ټیم باندې دا ګناه کړی و، دی بو یا الله بالکل می کړی و، فلانی ټیم باندې دا کړی و، فلانی ټیم باندې دا کړی و، ټول ګناهونه به ورته یاد کی. دی بو یا الله بالکل می کړی و، خو خفه کېږه ما. الله پاک به ورته فرمایي مه خفه کېږه، دا ټول ګناهونه مې درته معاف کړي دي. نو عرض دا معنا نو حضور فرمایل چې کم آیت کې کم آسانه حساب یادای بغیر عذابه هغې نه مراد عرض دی. عرض دا معنا ټول ګناهونه به الله ورته ښکاره کي او بیا به ورته معاف کي. او حضور وایي زه چې څه یادومه چې چا سره حساب وکړی شو نو دته به عذاب میلاویږي. نو د دې نه مراد مناقشه ده. مناقشه دی ته وایي چې په هغې کې پښتو کې د ولې لفظ راشي. دا کار دی ولې کړی، دا کار دی ولې کړی. او مناقشه دی ته وایي چې په حساب کې یو څیز هم پاتې نشي. الله پاک تا سره د ذری ذری حساب وکي. نو چې کله الله پاک د یو بنده سره د ذری ذری حساب کوي نو بیا ولا خامخا عذاب ورکوي. بلکې بعض علما وایي چې الله پاک کله د ذری حساب مسلمان سره کوي نو دا په خپل عذاب دی،
چې الله د سره د یو سیز حساب کوي نو دا مستقل عذاب دی. ولې د الله مخې ته ولاړې او تا ته یو سیز رالی فلانی ټیم باندې تا دا کار ولې وکړه، بیا د 5 منټه پس دا کار ولې وکړه، بیا د 2 منټه پس دا کار، یو سیز الله پاک دل روباسي نو دا یو مستقل عذاب دی. نو حضور وای زما د خبر مقصود مناقشه ده او آیت کې عرض ده، نو تعارض نشته او ټکراو نشته. دا د حدیث وضاحتو. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوښ منګ او تاسو ته په دې حدیث کې 2 خبرې دي بلکې 3 خبرې دي. یو خبره ده د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کمال او داغه د علم او د فضیلت بیان. ما تاسو ویلو چې د انسان د فوقیت او د انسان د کمال واحد سبب علم دی. که انسان کې الله پاک د علم ماده اچول نه وي نو الله به د حیواناتو نه دی جدا کړي نو دته به یو امتیازی خصوصیت نو ور کړي. انسان کې کمال دا دی چې دغه د علم ماده ده. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا په دې ټولو بیبیانو کې یو زبردست عالم وا. نو د دې فضیلت زکه سیوا ده. ګورا د قران او حضور علیہ السلام حدیث وی دی تفورن د قران کریم آیت یاد شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے د قران کریم په باره کې تاسو کا حضور څومره زبردست خبر اورته وکړه. مونږ او تاسو هم خبر آسان شو. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا په تمام بیبیانو کې یو زبردست عالم ده. یو لوی عالم د مجدد الفسانی رحمه الله نوم هندوستان عالم ده. یو ډېر لوی بزرګ د اهل تصوف یو لوی امام تیر شوی دی. وای ما به کله خیرات کو نو ما به پنوم د فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا او د خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا پنوم لیگو. دا د حضور بیبیانی دی او یقینا خپل ځای کې براشي د رسول الله مبارک دا بیبی خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا دا یو ډېر لوی مقام لري. او بیا د هغې لور مبارکه فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا ډېر لوی مقام لري او ان شاء الله مناقبو کې براشي. نو ما به چې کله خیرات کو یا به میموس کو ثواب به مبخه نو ما به پکې دوی یادولې او عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں نه یادول. وی یو ورځ می خوب ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې تیریږي، حضور داسې تیریږي. وای ما ورته قربان چرته زی وی ز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رزم او ز هغه کرا ګورې ډېر یم. اکثر د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کور کې یم نو کسر علیږي نو التم را لېګا. زه پوه شوم چې دا د حضور علیہ السلام نیازبینه بیبی ده او زه خدا په دعا کې نه یادوم په صدقو کې. نو نبی علیہ السلام را ته نصیحت نو دا ډیره بزرګ او تقوادار او عالمه بیبی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا بیبی مبارک وفات شو نو 2 کال پس بعض علماء وی 3 کال پس د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سره حضور نکاح وکړ. د هجرت نه نبی علیہ السلام چې کله مدینه منوره ته هجرت کا نو د هجرت نه 2 کال مخکې یا 3 کال مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سره نکاح کړی. چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی مبارکہ حضرت خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا دا وفات شوا نو یو بل بیبی وا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترال دا اللہ پیغمبر استا بیبی وفات شوا
خوښه دې نه ده چې ته بل واده وکې، بلې بیبي سره نکاح وکې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل زه به چا سره نکاح وکم؟ هغې ورته فرمای وی قربان که پیغله دې خوښی او کنه کونډه دې خوښی. نو حضور ورته فرمایل پیغله څوک ده؟ وی د هغه کس لور ده چې په تمامو انسانانو کې تا ته ډېر ګران دی. ما وی هغه څوک دی؟ وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. نو حضور ورته فرمایل زه ورشه تپوس یې وکړه. نو دا خوله بنت حکیم رضی الله تعالی عنها لاړه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کرا. نو د عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها مور مبارک کور کې وا ام رومان نوم دی، ام رومان. نو دا خوله رضی الله تعالی عنها ورته فرمای وی ګور الله پاک ستاسو کور کې ډیر خیرونه او برکتونه نازل کړه. یو زبردست زیره مې روړې. وی څه شی دی روړي؟ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستاسو لور مبارک غواړي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پنیکا. نو ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ورته فرمای وی صبر وکا زما خاون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راضی هغه نه به تپوس کو دیک او هغه راتللو والا دی. دیکھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغ چراغ. نو دا خوله رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمای وی الله پاک ستاسو په کور کې ډېر خیرونه او برکتونه نازل کړه. وی څنګه؟ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا لور مبارک غواړي. نو هغه ډېر هوښیار و. نو هغه ورته وای وی ته حضور ته ورشه ورته ووایه قربان دا خو ستا ورېره کېږي، زه خو ستا رور یم. نو ضرور لور خو به روان نه وي که نه. یعنې حضور سره دومره زبردسته دوستانه وه. نو هغه راله او نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته یې وفرمیل چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا خو ستا ورېره ده. نو حضور ورته وفرمیل ورته ووایه چې ته زما رورې خو په اسلام کې مې رورې او ستا لور زما د پاره روا ده. اسلامی رور لور رواوي، د نسبی رور لور ناروای. نو دا خوله رضی الله تعالی عنها بیا واپس لاړه او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د حضور پیغام ورساو. هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ورشه ورته आवाज وک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل لور مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په نکاح ورکړ. دغه وخت کې د عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها عمر مبارک شپږ کالو. بیا چې کله مدینه منوره ته لاړ داغین وروسته بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا وعده کړی. دلته صرف غوښتنه او وعده وا او بیا وروسته وعده بیا وروسته شوه. نو د پیغلې سره حضور نکاح وکړه. نو بیا ورته خوله رضی الله تعالی عنها فرمای وی قربان هغه کونډه سیبه نه کې. نو حضور ورته فرمایل سیبه څوک ده؟ وی صاحب ستا یو صحابیه ده او ستا باندې عاشق او محبه ده حضرت سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها. سوده حضور ورته فرمایل ورشه. خوله رضی الله تعالی عنها د حضرت سعودی رضی الله تعالی عنها ته پوسټ ورل. نو کور کې مور دا زمعه رضی الله تعالی عنہ هغه د حج نه پاتې و بوډا. نو دا خوله رضی الله تعالی عنها ورته فرمای وی الله پاک ستاسو په کور کې ډېر خیرونه او برکتونه نازل کړه. وی څنګه؟ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لېږلې ما ستا لور غواړي. هغه ورته وی د دین بل خیر کم دی خو زما لور خو کونډه ده. نو تا ته تپوس کړی دی چې د هغې حضور خوښ دی؟ هغه وی بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې خوښ دی. وی ورشه ورته आवाज وک. پلار د لور نه تپوس وکړو. هغه وی بالکل د الله نبی مې خوښ دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې راوغوښته او د حضرت سعودی رضی الله تعالی عنها نکاح مو سره وکړ.
بیا چې کله حج ختم شو نو د سعودي رضی الله تعالی عنها یو ورور عبد نومو بیا وروسته مسلمان شوی دی عبد ابن زمعه نو هغه چې راغی نو د ډېر غصې د لاسې په سر باندې خاورې شیندلې چې زما خور هم د الله پیغمبر ته ورکړه. بیا چې کله مسلمان شو نو بیا به هر وخت ژړل وی ګوره زه څومره قمقل وم چې زما خور د نبی علیه السلام بیبي مبارکه شوه او زمونږ مور مبارکه شوه ما په سر باندې خاورې نوستلې زه هغه وخت کې ناپوهه یم او نه پوهېدم. نو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا په ټولو بیبیانو کې حضور ته ګرانه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ فرمایل صحابه د عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها فضیلت په نور زنانو داسې ده لکه ما تکړی روټی چې په عام طعامونو باندې کم فضیلت لري. یو سړی روټی ماته کې خوروا کې او د دې چې کم فضیلت او کمال له په باقی روټیو نو دغه رنګ د عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها کمال او فضیلت په باقی زنانو ده. ان شاء الله خپل موقع کې بدرته ویم چې د ما تکړی روټی څومره فواید دي او دې کې څه کمال له نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې دومره لوی فضیلت والا بیبي تشبیه د دې سره ورکړه. نو بیا ورانه خبر وګد شي دا به ان شاء الله بیا بل ځای کې وایي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله ما عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها سره نکاح نه وکړي نو په خوب کې راته جبرئیل علیہ السلام راغی او د ریخمو یو ټوکړی را لراوړه او په هغه ټوکړه کې په هغه کپړه د ریخمو کې د عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها تصویر مبارکو راتوی دا ستا بیبي د په دنیا کې هم او په جنت کې هم. نو دا ډیره یو ورځ نه یو ورځ نو چې کله به د عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها نمبر راغی د حضور سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو سره خپل خپل نمبرو د هر چا بیبي خپل خپل شپه نو چې کله به د عائشہ صدیقی رضی الله عنها شپه مبارک رااله صحابه به تپوس کو نو په هغه شپه به د دنیا تحفې را لېږلې هر طرف نه به تحفې وي چې نن د عائشہ صدیقی رضی الله عنها کور مبارک ته د الله نبی راغله او د نور بیبیانو سره به چې د حضور شپه نو تحفې به نه راتلې. نو ګوره دا یو د محبت او د مینې خبرې دي. نو یو بیبي پکې راپاسېده او ام سلمې رضی الله تعالی عنها تعالی دام د حضور بیبي ده وی ګوره چې د نبی علیہ السلام د عائشہ صدیقی رضی الله عنها سره شپه مبارکه نو دا خلق مسلمانان تحفې راوړي نو ته داسې چلو که چې حضور ته ووایا چې صحابه ته ووایي چې موږ سره ستاسو شپه وي او تاسو زموږ میلمه چې موږ له هم تحفې راوړي چې د دې خیر نه موږ هم محرومه پاتې نه شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو ځل وي حضور غږ ونه کړ نو بیا ورته ووي نو بیا غږ ونه کړ نو په درېیم کرته چې وي نبی علیہ السلام فرمیل ای بیبیانو د عائشہ صدیقی رضی الله عنها په باره کې ما مخفه کوئ ممی تنگوي قسم دے چې کله زما د عائشہ صدیقی رضی الله عنها سره شپوي د برنا وحی نازلېږي چرته چې تاسو سره زما شپه راغلې ده نو ما باندې وحی نه ده نازله شوې خو چې د عائشہ صدیقی رضی الله عنها کور مبارک کې زما شپه نه په ما وحی نازلېږي. نو د عائشہ په باره کې ما مخفه کوي او ما متنګوي چې خلک ولې تحفې په هغه شپه باندې راوړي. بهرحال دا یو لوی عالم او زبردسته بیبي ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېدو د دې عمر 13 کالو د حضور علیہ السلام د هجرت چې کله 58 کالو نو دا بیا وفات شوه ده او د دې جنازه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کړه ده او بیا عائشہ صدیقہ رضی الله عنها په جنت البقیع کې خخ شوه ده. الته اوسم قبر مبارک ته الله دې مونږ او تاسو ورته بار بار بوسي. نو ګورئ په دې حدیث کې یو د عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها هغه فضیلت ذکر شو او دا هغه علم چې څومره زبردست عالم او قرآن کریم ورته ګوره یادو. دیمه مسله دا ده چې ګورئ عائشہ صدیقی رضی الله عنها
سره د دې نه چې عربیه ده، په عربی پوهیږي، خو قرآن کریم کې اشکال پیدا شه که پیدا نشه. حدیث او قرآن په منځ کې تعارض و، عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہا دا تعارض نشو دفع کوله، نو دا الله د نبی نه تپوس وکړ. پته ولګېدله چې د قرآن کریم او د حدیث د پوهې دپاره د یو استاد او د یو عالم ضرورت دی. که یو سړی څومره ډېر علم وکړي، نو د خپل علم په رڼا کې د قرآن او د سنت په منځ کې د فرق او تعارض نشي دفع کولی، تر څو پورې چې د یو استاد انتخاب ونه کړي. ګورئ زمونږ علما وایي ابو العلا مودودي صاحب چې دی، د مودودیانو چې کوم مشر عالمو، نو د استاز نو په علم کې، نو ځکه ته غلطې مسلې راوتي د سټډي کړې وه، همداسې کتابونه کتلي وي، زما استاز ته ضرورت دی، نو داسې بېتولې مسلې کړي دي چې حیران بشي. نو استاز ته ضرورت دی. نو صحابو ته داسې مسلې کمې پیښېدې، ولې د صحابو د حضور په مجلس کې ناستو، د الله د نبي د سینې مبارکې نه به فیض تقسیمېده، د رب کائنات رحمتونه به نازلېده، او خو پاک خلکو، نو الله ورته د قرآن او د سنت علم ډېر ورکړی، د حضور د مجلس ته خاطره، نو داسې مسائل ډېر کم پیښېده. یو څو محدود سوالونه د صحابو نه منقول دي، لکه حضرت حفصه رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصه رضی اللہ تعالی عنہا چې ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو خبره واورېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې څوک د بدر په غزا کې شریک شوی وي او د حدیبیې په جنگ کې، نو حضور فرمایل دوی به دوزخ ته نه ځي. نو هغه فرمایي قربان څنګه به نه ځي؟ اللہ پاک فرمائی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. اللہ وی چې تاسو څومره کسانم یی، په تاسو کې به هر کس جهنم ته ځي، یو ځل دوزخ باندې لاره ده. نو الله وی ځي به ورته وی چې څوک بدر کې وي او حدیبیه کې وي. نو ګوره دا تعارض حضرت حفصه رضی اللہ عنہا دا نه شو. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل تا بل آیت نه دی اورېدلې، ثم ننجي الذین اتقوا ونظر الظالمین فیها جسیا. الله فرمائی چې کم خلق زمانه یریدلی دي، زه به هغوی ته نجات ورکم د دوزخ نه، او ظالمان به په دې کې پړ مخې په جهنم کې وغورځوم. نو دا تپوس حضرت حفصه رضی اللہ تعالی عنہا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کړو. دغه رنګ چې کله دا آیت نازل شو، الله فرمایي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. الله وی کوم خلکو چې ایمان وروړي او ایمان سره ظلم نه دی یو ځای کړي، نو دی به جنت ته ځي. نو صحابه فرمایل قربان من کې کم یو کس ته چې ظلم نه دی کړي. نو حضور فرمایل چې مراد د ظلم نه شرک دی. داسې مسائل صحابه د حضور نه تپوس. نو هر کله چې صحابه په قرآن کریم او په سنت په خپل عقل او په خپل پوهه نه پوهېږي، د الله د نبی نه تپوس کوي، ولا هغه استاد دی. نو موږ او تاسو دور کې به یو سړی په قرآن او سنت باندې څنګه پوه شي؟ خو داسې سوالونه او اشکالات صحابه ته ډېر کم پیښېده. علما وایي ځکه چې د نبي علیه السلام مجلس ډېر اوچت. نو دویمه خبره پکې دا ده. دریم نمبر خبره پکې دا ده چې سوالونه دوه قسمه دي، او د دې مضمون خبره مخکې تېره وه. سړی د خپل عالم او د استاد نه تپوس کوي، نو دا دوه قسمه دی. یو سوال د دې وي چې د کینه کوي او زیاتی کوي، مقصود چې دی هغه شر وي، مقصود تعنت وي، مقصود عناد او کینه، داسې قسمه سوال ناروا دی، شریعت کې دې ته حرام ویل شوي دي. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ د سوالونو نه منې کړیو، او کم سوال چې د خپل علم د پاره چې زما علم الله پاک مال په دې علم راکړي او زما دا جهل لري کی، داسې قسمه سوالونه صحابه کړي دي او دا روا دي. څلورم نمبر مسله د حساب د الله دې موږ او تاسو ټول باندې آسان کړي. ګورئ حساب دو معنی دي، یو حساب لغوي او بل حساب عرفي. حساب لغوي دی ته وای، هغه ته عرض وای چې کوم قرآن کریم ویل دی،
الله پاک به یو انسان راولی یو یو ګناه به ورته یاد کی دا دې کړی دا دې کړی دا دې کړی بیا به ورته زه معافي. جنتی سړي سره به الله پاک حساب لغوي کوي او ګناهګار سړی چې څوک کم انسان نه الله پاک خفای نو هغه سره به حساب کوي خو عرفي حساب عرفي دا معنا چې د یو سیز تپوس به الله پاک در نه کوي. نو چې کله د یو سیز مسله رااله نو بیا هلاکېدل دي او حضور وی بیا انسان هلاک شو. نو الله دې مونږ او تاسو سره اسانه حساب وکړي. اسانه حساب د ټولو نه اسانه حساب بچا سره کیږي. د ټولو نه اسانه حساب به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره کیږي. دویم نمبر به عمر فاروق صاحب سره. دریم نمبر به عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ سره. او د عثمان په باره کې علما وایي دا به انشاءالله دا مفصل حدیث برته بیا بل ځای کې وي. د اختر ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعه ته راته نو ماشومان چې کله د اختر ورځ بشوه د علاقې یتیمان او مسکینان ماشومان به د حضور کور مبارک ته راتلو چې نن به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کور کې خوراک کو. حضور داسې و لکه د ټولو نیکه او پلار د الله پیغمبرو او امت ورته ډېر ګرانو. نو دا یتیمان او ماشومان دا واړه واړه دا به د حضور کور ته راجمع کېده ولې ډېره زیاته غریبي وه. نو یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بهر د کور نه راووته نو ماشومان بار ولاړ. حضور ورته فرمیل ماشومانو څه کوئ؟ وی قربان نن د اختر ورځ ده نو تاسو کره راغلیو که څه خوراک وکړو. نبی علیہ السلام واپس کور ته لاړ. بیبیانو ته وایي بهر ماشومان د مدینې منورې یتیمان او مسکینان راجمع دي کور کې څه شته؟ وی اسم نشته. د اختر ورځ او د الله د نبی کره یو معمولی یو نوړی روټۍ د خوراک سیز نو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې چې دا د مدینې منورې یتیمان او مسکینان به څه کوي؟ زه به دوی ته څه جواب ورکوم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونځ ته لاړ خو ډېر خفه. نو چې کله د اختر مونځ یې وکړو او واپس راغی نو ماشومان پینډې پینډې ناستي. حضور ورته وفرمیل څه کوئ؟ وی صاحب خوراک کو. وی دا خوراک چرته و؟ وی دا د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د کور نه موږ ته میلاو شو. حیران شو چې کور کې غوسه نه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغی عایشې دا خوراک چرته و؟ وی صاحب دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ رولیږه چې هغه کله خبر چې نن خو د اختر ورځ ده د مدینې منورې یتیمان او ماشومان او مسکینان به د الله د نبی کره راځي او روټۍ به خوري او د حضور کره څه شتې نه نو ډېر د خوراک څیزونه رولیږل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر خوشحاله شو. لاسونه مبارک پورته کړه او یې فرمایل یا رحمان سهل الحساب علی عثمان. یا الله په عثمان ذی النورین باندې حساب اسانه کی. نو د نبی علیہ السلام هغه دعا قبول ده. عثمان رضی الله تعالی عنہ سره به د ټولو نه اسانه حساب وشي او بیا به ټولو خلکو سره حساب کیږي. الله دې موږ او تاسو ټولو باندې اسانه کړي.